دغه شان بیانې الله تاسو تخپل آیتونه خامخا چې تاسو په سملار روان شئ. د جانګيري علاقې د محلې پښتنو مسلمانانو علماء کرامو طلباء عظامو او زما د جماعت اشاعت التوحید سنت ملګرو او د دې محلې پښتنو رونو نن دا اجتماع او د زما راتلل ستاسو په دعوت دي. زه ستاسو میلمه ما او د الله د رضا لپاره زما خبرې ته غوږ کېږدئ. هوښیاران خلک خبرې ته غوږ کېږدي، واوري، خطې والي او خرابه پرېږدي. دا نننی اجتماع د یو ختم قرآن پاک چې معصومانو یا یو معصومې د الله د کتاب ختم کړی دی او په هغه سلسله کې دی. نن به انشاءالله د الله په توفیق سره زه چې کومه خبره کوم نو که غلطه مې کړي نو کوټه مال د مالکي الله دې نکي چې د رستم د علاقې نه په دې توره شپه زه راغلی ما او زه به دا کوشش کوم چې تاسو دې ګمراه شئ یا دې خطا کم یا دې تاسو بې لارې کم. که چېرې ما دغه اراده راوړي نو الله دې ژبه زما په دې سات ګونګی کړي. لیکن دا یو معلومه خبره ده چې ناپوهه پوهانو ته کیني او پوهه حاصلوي، ناخبره خبردارو ته کینی او پوهه حاصلوي. امیان علماو ته نږدې کېږي او د هغې نه ځان پوهه کوي. زه تاسو سره به انشاءالله په ساده پښتو کې خبره کوم، خو تاسو ته تمهیدي شکل کې یو خبره کوم. هغه دا ځان له زړه مه خورئ، لنډه خبره درته کوم او داسې خبره درته کوم چې انشاءالله تاسو به پې بچې هم پوه شي. واده دې ستا په کور کې استاد جي ته کښېنه وایه ما چې په کوم پیغمبر ایمان راوړی د هغه په طریقه دا واده کوم څنګه وکړه. غم در باندې راغی استاد جي ته کښېنه وایه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه دا غم څنګه مناو. دې کې نه جنګ شته نه جګړه شته، ځکه چې مونږ او تاسو په کلمه کې ویلې هم دا خبرې ده لا اله الا الله محمد رسول الله. د اپریدو کې یو عالم فارغ شو د دیوبند نه او راغی، ناغه ته رڼا حاصله شوه. ناګهانه یو مړی وشو، یو سپین ږیری مړ شو. چې سپین ږیری مړ شو هغه سوچ کو چې دا خو د دې ملک او د علاقې رسمونه رواجونه دي او ته تازه راغلی. کته اوس دې ته وایي چې سنت طریقې نو دي خو غریبانان ناخبره دي، نو هسې نه د خولې خوند در سره خراب دي. وی وار مې خطا نه کړو، په مقبره کې ودرېدم، وی مشران ناستو، ما وی چې د ثواب دپاره کلمه ووایې، نو هغې چغې کړې لا اله الا الله محمد رسول الله. وی ما ورته وی چې تاسو نه تپوس کوم دا کومه کلمه چې تاسو وویله په دې کې تاسو ووی چې محمد رسول الله. د دې محمد رسول الله په طریقه دله دا مړی خښ کم او که نه د دې ملک په رواج یې دله خښ کم. نو دوه درې مشرانو هغې دا ګوتې داسې وی دا جلا جلې شروع وي. هغه یې وتل چې څه ورته ووایو؟ شیخلو چې په دې کې اریون کړو، شیخلو چې په دې کې اریون کړو چې ورته څه وایو؟ خلو که خو په پته وتایږو چې څه شی ورته وایو. هغه استاد جي بیا وایې که نه مشرانو دا کومه کلمه چې تاسو ووایې لا اله الا الله محمد رسول الله
दामर दल द मोहम्मद रसूलुल्लाह पे तरीका हक कम कर दे रिवाज या गए चे उस्तादी कुर्बान में केते एनामी में कुर्बान के ओके तो फखी तौकल बखले की मड़ा हो जे मड़ा पर हो जे राता हक का ए मां दे जोले बेईमान आनो कलिमा जो आए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आओ चे कला खबर द मसले राला नो ओस वाया जे पर रिवाज राला हक के हदीस ते उलमा तटूद त मालूम दे मा खामम अल तके हुए मदरसा के जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह कामिल ईमान नशे तेरवले ला युमिनु अहदुकुम कामिल ईमान तासु के और तन निशी तेरोले हत्ता अकून अहब्ब इलैहि तरगे पूरे चेज़ महबूब नशमदता मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन द मोर और प्लार ना द औलाद ना और द टूली दुनिया ना महबूब खुदा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दक्क से फरमाए अल्लाह दे जमुस्तासो ईमानी तखैर की जकनन अजीब दवर दे दा हर तरफ ना पदीन इस्लाम बांधे हमली क डेनमार्क दे क नारवेदा आओ कबल दे कम मलकुनु के दा तौहीन द रिसालत शेरे मुंग मखकिम पागी लानत वेले रे उसिम पे वायु सो के चे मरस्त कई पागीम लानत वायु और इंशाअल्लाह मुंग द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन पहिशा निशु कबलोले देता तैयार नहीं इंशाअल्लाह तासु तोल मां कर पदे की शरीकी है कना मुंग द हुकूमत पाकिस्तान नहुम दा तवक्कु वाव दा आउकम के बरसर इक्तदार खलक दी दा वक्त प वक्त बांधे ज पखपला द एसएसपी दफ्तर के द मर्दान तलू द जिला मर्दान उलमा नाजिमान टोल राजमा करियो मुंग सरागी दा फैसला करे लगे मुंग बा इंशाअल्लाह जर तरजर सफारती ताल्लुकात अगी सरा खत्म हो जमुन दागी न दा तवक्को रचे दा लवज बमुन सरा पूरा कई इंशाअल्लाह आके पूरा न को लकसम के अमरीके खिलाफ यू दगा सुबह द पाकिस्तान खिलाफ यू कना इंशाअल्लाह हो याद साथे तौहीन रिसालत दा अल्फाज दी तासु और खुदा ये वाज तौहीन रिसालत न दे कुम इंसान चागा शिर्क की नागत तौहीन तौहीद को कुम इंसान चे बिदआत कई आगा तौहीन सुन्नत को अल्लाह अकबर कुम इंसान चे द खुदा ताला हुक्मना दलई और पागे अमल न की नागत तौहीन अहकाम खुदावंदियों को कुम इंसान चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीका गम और खादी न मनावई नागम यकीनन तौहीन सुन्नत रिसालत को नुदा से बनकू कने के गल तवायु गला को द कोर मालिक तवायु बेदार से चे पखपल दिन तौहीन रिसालत को अबल तवायु तावले हो दा याद साथे हजरत लुकमान पल बची तवे या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह ए बचिया शिरक मकवा द अल्लाह सरा वले इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम ज़का शिरक चरे दुदा ले जुल्म दे देवजना जमा इज्जतमंदो अवल बाद आक़िदे इस्लाह पुकारे ज़का दाकम कुरान पाक चदे बचो खत्म कर रहे दा टोल कुरान पाक जमुना सलोर खबरे वाले सलोर खबरे यो दा के अकीदा साथे चे खालिक यो अल्लाह दे
पैदा कौनके अल्लाह दे। द्वयम दा चे अकीदा साथे चे पालुन के यो अल्लाह दे। द्रेम दा चे अकीदा साथे खैर और बरकत चे उनके अल्लाह दे। सलोरम दा चे अकीदा साथे पहर चा जोरवर पहर दे के जोरवर पहर वक्त के जोरवर दा सिर्फ और सिर्फ यो अल्लाह दे। हुवल काहिरु फौका इबादिही, आगा अल्लाह दे कि पखलो बंदेगानो जोरवर दे। मखलूक जोरवर दे को पहर चाना, मखलूक जोरवर दे को पहर दे के नाम, मखलूक जोरवर दे को पहर वक्त के नाम। यो अल्लाह दे कि पहर दे के पहर वक्त के पहर चा जोरवर दे। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, आगा अल्लाह जोरवर दे पखलो बंदेगानो जोरवर त्याद अल्लाह गोरा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए माओ दप्पल रप्पे जंगली पदे ओकड़ला चे मां बयो मंसूबा के तैयार कड़ा मां बये दा बदा से कोम कुछ आगा टेम बरागे नागा कार बागा से उनसे चे मां बसंगवे आगा बल शान शो मैं मां ता पतो लगेदा चे वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ढेर जोरवर दे पख्पलु कारुनो। सूरत यूसुफ के गोरा दे यूसुफ अलैहिस्सलाम रुलो बंदोबस्त करे कोई तैरता को, लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, दा अल्लाह फैसला गालिब वाला तख्त और रसो द कोई ने ताज तख्त और रसो। द इब्राहिम अलैहिस्सलाम बारके नमरूद फैसला ओकड़ा ओर के अचोमा वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ऐलान को या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। और गोरे से दल बन के और से दल के हुक्म दा अल्लाह के द मूसा अलैहिस्सलाम खिलाफ के फिरौन फैसले कोले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत परो दी नील बांधे गरकड़ल फिरौन यान टोल का वने दाला फैसले जोरवरिम दे दाला फैसले गालिबिम दे। उमता कुरान के दा सलोर खबर कम चे खत्म शवे देखा। खालिक अल्लाह दे, पालुन के अल्लाह दे, खैर और बरकत चे उनके अल्लाह दे, जोरवर अल्लाह दे। जमा इज्जतमंदो दे नहीं चल सके बयान के सिर्फ दा सलोर खबर सके सुमरा कोले लंडे लंडे खबरी कसवाए और सरे पता है तेरा के अलग तो मुसलमान है आओ नुस्ताद कुरान हासिल सरे मकसद है दानन को सलोर खबर सके वह जमंग द कुरान पाक सलोर खबर मकसदी गटे गटे यौदा के खालिक अल्लाह दे, द्वैमदा के पालुन के अल्लाह दे, द्रैमदा के खैर और बरकत के उनके अल्लाह दे, सलोरमदा के जोरवर सिर्फ अल्लाह दे। दा सलोर खबरे द कुरान हासिल कुरान पाक अजीम शान किताबों आकीदा व तौहीदिया कानून ब किताब द अल्लाह गम खाली व द अल्लाह द हबीब प तरीके अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर व जमास्ता कारी कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तासो वर उम्मत है असड़ी तो चावेरा देर फसड़े का आखिर पसो न पसो गोरे वरवाले दादे कि तअमुरून बिल मारूफ तासो बा खलक राबले कुरान सुन्नत मारूफ आगा कार आगा अमल आगा वयल आगा कवल चागत शरीयत मुताबिक। अल्लाह अकबर। गम खाजिदा वादा पेदंदी देख आगा तरीके कौ कमे चे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे पसन्नत तरीके नन हालात बदल दी आगा वादो वादो नशी बदले ची सियारुना सीडीगान पके बजाओ नशी अब या चेदा से देर शेख कौन तकी का ना बता तू यार उस्ताद जी माँ को सादा वादा को सुन्नत तरीका मैं लग रहा नहीं दे शान रहा हुआ मैं मुलाकात के सवाब उस्ताद जी बिल्कुल दास सादक को ने पसुनत तेरे मैं सू पके वो जी कवालियान मेरा उसकी मैं खा
मैं कवाले वाले जरा उसकी हुए और तो कवाली पे जन्म मैं कवालियों पे जन्म और कवालियानों पे जन्म माने मराल राजी कवाली मन अकड़ते कवाल मन सोच दाकड़ते कई हमें नूर पुख्तो दरता दा आम दमान पे उलारे गड़ी गई और कवालियान पनास्ते गड़ी था तो बौरे दिली दाला दासे दासे की या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या दित पनास्ते गड़े दिल हुए आजमुल सासु द मुल्क दवान पे उलारे गड़ी कवाल कवाल आगा चाहते हुए कि दाकड़ते कई और कवाली दास्ते की वही जगह तो हुई अल्लाह द हबीब नुम पदे तरीका अगस्तलू हदीस के राजी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कम मजलिस के जमान नुम वागस्तीशी और फमा जमा उम्मत दरूद नवई नो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबादी जिब्रील अलैहिस्सलाम या आमीन दा अल्लाह द हबीब नुम पदे तरीका ले जित बहुत सारा गड़ेगी ना ना याद हो साथे दा अल्लाह द हबीब तरीका दवा अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पुख्तो के रतवा अमर बिल मारूफ बचे मुस्कवा नहे दिल मुनकर वले रे उनको बाल द वले ने जंग जुड़ी सड़ी तो चाहे लके वले वले ए मला वले वले सी वले को जंग किया नहे दिल मुनकर न झगड़ा शुरू द खल्क द हम सारा हम शामिल हो इसम निष्ठा खैर खैरियत भई खलक बरे दस्तर को रांझ कई को दादे हुई कि दादे खो करो दादे बद करो बाल मुश्किलात भई औस्तावती सरी जनाब इब्राहिम सलातुल्लाह चाहते सवेली अल्लाह ऊर तपसला पदे लाग क्या अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर द प्लार मुकाबले कोला द कौम कोला द बादशाह कोला द अवाम कोला द खवास कोला हो असल शे मुंतर और से चार सौ तौहीद सुन्नत अल्लाह अकबर दगा वजवा दे आयत करीमा के चिमा कम लुस्तर आल इमरान 103 पदे के दाम खबर वाज़ेह कई कि माल बखपल पर कुरान सुन्नत बांधे खर्च के द जमात त हिफाजत पर खातिर बा जरगा गैर शरम न के बयानुना तकरीरुना वाजुना नसीहतुना हर वक्त और है दचा वगुना द कुरान द सुन्नत और द दीन द खबर द औरेदोना अल्हम्दुलिल्लाह बच नदी और दा हो द कुरान सुन्नत द बयानुनु बरकात की जिनन तासु पर दुम्र गण तैदाद के कि दुम्र गण मा तकरीबन दे निजदे म्याश के चरतन वली दले अल्लाह दे तासु टूल लदे के नास्तो अजर दर की अल्हम्दुलिल्लाह जमन द जमात इशा तौहीद सुन्नत द इशाअत पसता द दरसुनु पे शक्ल के तासो गगुनु त कुरान सुन्नत दरस खुदा याद साथे मुंग तकबुरम न को गुरूरम न को मुंग दानो आई कि द दिन कार प मुंग के मुनहसर दे समाना यानी सिर्फ मुंग के को कल्ला वल्ला दासे बचारे मनवाई मुंग वायु सोच द अल्लाह द दिन कार कई प इखलास करे कई अल्लाह दे रागी पर उम्रुनो के खैर और बरकत वाजी खबर शेम तासो द जुमात पेश इमाम देर जमाना मुफ्त तासो ते इमामती करेरा अल्लाह दे की दीशी कोशिश के दाग दे इस्लाह द रजा कोलो अगर रावल है अगर तासो देर मुदा मशर पाते शेरे जमुंग रोड दे और दुम्र इखलास के मादल ते वोरे दल के अगर फी सबिलिल्लाह इमामती करे इखलास दिम दुम्र लगागी करे जमुंगा रुना दी तासु रुना दी दामे तासु तब बतौर खैरपा नसीहत थे कोशिश के द महल्ले जोड़ रावले तोड़ रावले ज़का हदीस के राजे अदुल्लाह अलल जमाअ द अल्लाह इमदाद इत्तेफाक वाला सरे हो इत्तेफाक बगरे संगई वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू मंगुले लगवाए अमल के कुरान सुन्नत वला तफर्रकू वही तफरीकी निष्ठा या उडल रागले वा मातवे जमातुन निष्ठरे बस दायो जमात ते हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन
मैं केना ستل वही जी मैं तासु څه ویل غواړم وای مونږ دا وایو چې تاسو مونږ سره د جماعت کې شامل شئ او یو आवाज یو ممیری یو فلانی یو ډینګي मैं تاسو سره جماعت کې شریک شو یا मैं ولې مونږ ته چې یتیمانان کار شو حضرت شیخ مرحوم کا وفات شو جماعت خو نه وفات شوه افایم ماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم آیا کدا پیغمبر علیہ السلام مرش پخپل مرگ یا چا اواج قتل کا ولنو تاسو بدین پرې ده نا میں تاسو نه تاسو کوم تاسو اوس وی چې دلی نشتا جماعتونه نشتا امه اوس یو سات لا نه ده تیر چې تاسو آئے زمون جماعت کې شامل شام میں لکه دلی وی ګره وینا نه دلی نشتا میں را سورۃ فاتحه کې ذکر د درو ډلو شته کنه آیو پکې غلیش صراط الذین انعمت علیہم یو ډلا غیر المغضوب علیہم زما ډلا ولا الضالین میں مولانا صاحب سوډه دي شوي تاسو پوهیږئ نو مې ذکر زموږه پوهه خو سمون حسره نه ده مونږ دا سوچ میں سورت توبہ کے دوش پہ تدریش پہ تا اوصاف دا منافقینو او ہر یو مستقل ڈللا میں ایدہ پرے دوا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور امتو نبا سڈلی خزما امت بدری ہویا ڈلی کی دری ہویا میں دا حدیث تے ہویا میں تچو ہے چھ ڈلی نشتا نو دا دری ہویا بدا کم دے نہ جوڑی یاد اس آتا ہے اللہ اکبر قرآن کریم وی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ مکہ سنگت ہے يَدْعُونَ ربهم جزاک اللہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ زان اترا زان ورنن باسا پہاگ جماعت کے چیغی اللہ تا رامدت شار اور سے گوائے یاد اسات ہے قرآن کریم کے اللہ فرمائی دا مسئلہ بتا تکم زین ملائے گی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تاسو کے غور دے گا انسان چکپل قرآن دکی بلتے ہو خیر زمونگم دک کا مقصد دے چپدے ملک دے پکور کور کے وارو غٹ بوډاګانو ځوانان نارینه او زنانا قرآن والا جوړ شي دا خبره خو بد نه کړي ان شاء الله بس دا ارمان دے قرآن کریم فرمایلو وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض غالبا آل عمران اعدت للمتقين وسارعوا الى مغفرة ورمنڈ کے کوشش کے دا سے عملونو تا چیغا سبب دا بخل اگر دیتا سلام من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا وجنت سبب دا دخول دا جنت اگر دی سنگ جنت عرضها السماوات والارض چراغ پلانو دا اسمانونو دا زمکی عمر دی او دا دی آیت وضاحت و تفسیر بیا قرآن پل کئی غالباً صورت حدید کے كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله قرآن خپل تشریح کئی او دلتے فرمائی أعدت للمتقین تیار کرشو دے دا پار دا متقیانو لیکن دے منڈتا منتا رکاوٹ تے دا طولو نغت سوک شیطان کا تقریر قرآن کریم فرمائے شیطان دا اللہ دربار کے اعلان کی لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین سورۃ الاعراف ضرور برا زمدی تا ددی مختا
ددی خی طرف تا ددی شاتا ددی گس طرف تا ولا تجد اکثرهم شاکرین او بنمو میں دیر ددینا موحدین شاکرین من موحدین یو موحدی او غیر موحدی غیر موحد چاہتا ہوئی اگر دا شیخا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیر بابا بنے کہہ رہا مدد وما اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ماتے و سری مولانا سے دے ترجمہ میں پختو کے رتکو وما اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ندی دیر دے خلقنا ایمان لرن کی پالا مگر اکثر دا اللہ سر شریکان جوڑے اغدا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ پیر بابا را مدد لیوزوان پنے کہہ رو رس کلوی داتا گنج بخش یو سمائے لکتے پی جنے سوک دے میں داتا گنج بخش نہ دے داتا ہوئی ورکولو تا گنج ہوئی خزانو تا قرآن کے اللہ فرمائے توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء یا اللہ تور کے بادشاہی چال چوغاڑے تا اخل بادشاہی دا چان چوغاڑے میں داغنمو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تا داغن تپوس کرے دے تا دلوی زوان علیہ الرحمت نا تپوس کرے دے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سوئی اغوی یا علی خلقیت را گنج بخش میں گو ید ورحال آنچے ید حبے در دست شمانیستا اے علی دا خلق تا تا گنج بخش ہوئی خواقیقت دارے چی او دانم ستا پا اختیار کی نشتا دیتا ہوئی مدعی سست او گوا چوست حضرت علی اجویری سے ہوئی اور دی سے ہوئی اللہ اکبر لیزان علیہ رحمت سوئے خو مولیان لچل ورزی وی من یستمد فی حیاتی یستمد بعد مماتی اللہ اکبر وی دا چانے چی پجون کے امداد غاڑے پس دمتات پس دمرگم تے امداد غاڑے دار پیغمبر حدیثتا ہوئی کسا دے ہوئی خو یو جملہ وزان دے وائی جوڑا کرا اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کریم فرمائدہ شیطان لگے دلے نی پریدی ذکر شرک چے دا محبت دا اعمال طول دا پارا لئن اشرکتا لیحبطن عملوک اے زما حبیب شرک نکے خو بالفرض کا شرک دے اکو گرستا عمل با برباد کم ماوتا تخی چو گورا کا پیغمبر شرک کو نا اعمال برباد نو کتاسو شرک کوئے نستاسو اعمال برباد دے ادھا شرک بیا گڑ قسمو نے لکھا سر با پسیجد دا اللہ نا سوا بل چاہتا نکتا کہ ذکر دا سر پیدا کرے چاہ دے اللہ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے پکم درگاہ دا اللہ کے چے سرکت نشی ناغا بس درگاہی او پا ہر درگاہ چے کتکی سرنا ناغا دا سر نہ دینو لکہ پختانوی ملر درش سر دے رکشا پختو کی معنی دارا سر دے رکشا چے دا خدای نو سوا ہے بلچا تک کتکے تعظیم کا آگا جدا رہے اکرام کا آگا جدا رہے منگ دا تعظیم دا نہیں منکر منگ دا اکرام دا نہیں منکر پس دا مرگ نا اکرام دارے پا قبر با نگرزے پس دا مرگ نا اکرام دارے پا قبر با نکینے پس دا مرگ نا اکرام دارے چے ونی بوٹی باتے نکٹ کے پس دا مرگ نا اکرام دارے چے ساروی باتے نسرے پس دا مرگ نا اکرام دارے چلتے باو دسماتیم نکے دا مونگ منو اچھے منو دا چاہ دے یارے نا دا شتے دا وایو دا خدا اکرام خونشتے چے طاقت وائی مانی ولی نمنستارا زتا در آگلے موتے خدای پاک تو آیا یو سڑی تا میں تا تزایتون نوے مناجی سنو زکتا می سرے تا پدے سپوے تچ دے قبر والے تو لارے تو توے چھ بابا زے تا تا متے خدای پاک تا نستا خدای پاک سر پیچی دا تو تولے نوے ما تو ہوئی یرا جیبا خبر ہے اکلو ستا جی سا جیبا خبر ہے اکلو میں گورا تبا خالی نے
یا بستان اللہ تعالیٰ سره کچی یا ویتا سره کچی نو دے کی کمی ودا تم اوس پوئے کا ما توی توبه توبه دا خو واقعی خبره ده چې مونږ په شرک اخته یو مې زه تاسو سره آیتونه نه چیرم حدیثونه ته په آیتونو په حدیثونو څه پوهېږې لنډه خبره ته ته خدای پاک ته ولې نه وایې امانه اوس په دې کچي باندې دلیل وغواړی پوخا بعضې مشرانو الله دې د هغې مغفرتونه نصیب کړي ناپوهي وه د هغې د الله تعالی سره کچي ونه چې کله به باران ډېر زیات شو که نه نو هغې به د دې چیرړې نه یو ګوډاګې غوندې جوړ کړو الله ایو ژوندۍ سپږه به یې راونیوله هغه به یې د ګوډاګي په دې سر کې کېښوده او سار به یې ترې داسې تاو کړه لکه د دې دی چې تاسو تاو کړی دی کوچاګې غوندې به یې ترې جوړ کړو او داسې یو ډکې به یې راواغسته هغه ډکې پورې به یې ګوډاګې وتاړه داسې باران ته نو د خدای کار به د سورت لقمان مضمون دی د خدای خوښه ده چې په کومه ځمکه یې ورئ څومره یې ورئ کله یې ورئ د هغه خوښه ده نو باران به ودرېد نو مشرانو به اکثر کار وشو نو چا به ترې تپوس وکړي د دې څه مطلب دا وایي دا سپږه مونږ د باران ته وتړو نو باران ساس کې راځي او د دې په سر غورځي راځي او د دې په سر غورځي دا لونده شي نو دا خدای پاک ته په ژړا شي چې یا لویه خدایه لونده خوشته شومه لونده خوشته شومه الله دا باران ودرې وایي ګوره د خدای کارونه دي باران په ټکي ودرېږي میں ته لکه د سپږې نه لاندې قرآن کریم کے اللہ فرمائے ادعونی استجب لکم مان اغوارے ساسو اجت بسر کم ادعونی استجب لکم مان اغوارے زب تاسو لدرکم تاسو دعاگانے بقبلکم نو پا ایمان وائدہ سادگانو کنو چې د خدای نه په خپله باران ودرېدل نه غوښته په د سپږې په ذریعه غوښتل ښه مونږ وایو غلطي کړې وه الله دې ورته معافي وکړي او مونږ او تاسو به داسې غلطي نه کوو که نه انشاءالله لوز دی که نه دا غلطۍ به نه کوو انشاءالله قرآن کریم فرمایي دا غلطي زمونږ نه ولیکي شیطان وی لآتینهم من بین ایدیهم زه به دې ته راځم د دې ښي د دې مخې ته د دې شاته به راځم وعن ایمانهم خی طرف تبرازم وعن شمائلهم ددی گس طرف تبرازم فرمائی ولا تجدو اکثرهم شاکرین او بنمو میں دیر ددین موحدین یو کارو کے چې کله تاسو لږ ستړي شئ که نه ماله یو چیټ راکړې نو زه به بس کم که تاسو په دې تمه چې د رستم استاد جي مزل کړی ستړی به دا زبردست بادام دي مونږ چې دا شروع کړو که نه بل زما استادان ډېر زیات دي زما یو استاد او شهید اذان هغه چې به کله تقریر شروع کاوه د چا څه دی الله دې قبر د نور نه ډکي نه هغه به وی قرآن ختمېږي نه او خان باچا ستړی کېږي نه نو زه هم د هغه شاګرد یم چې سل خو وینی نوري یو پکې یو یې د موري که نه خامخا الله اکبر ګرانو عزتمندو عمل پکار دے عمل نن اثر ملا شوی کچا سره باس شروع کې کنا هاي دومره دلائل پر تپیش کی چې حیران دریان بدی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے مسلمان تو ہے ہم مگر پکے مسلمان کر دے یا اللہ مونگا پا قرآن عمل والا جوڑ کے مسلمانان یو او کچا کنتی او خام کا خیالو کنا منزونا پاخو جماعتونا کچو وسو معاملہ بلشاءاللہ جماعتونا پاخدی منزونا کچدی کتمانا پا کچوالی دلیل غوارن وقت شراتا خو خپکی کے مناسی نچے تاسو وایه چیرې ده زمونږ دا یادي نه تاسو نه یادم خو اکثریت داسې الحمدلله رب العالمین نه رحمان نه رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فوالله کدا مزدخه او کدغه تین وی نو اپیل دی چې الفاظ صحیح کې یو چل پر توخم کله نارینه منځونه کې فرق نو سه روزي ولګا کورم واچ کم سے کم
دا منځونه خو هم پکې صحیح شي که نه د الله دپاره عشرې ولګوئ کم سے کم خپل اصلاح خو به پکې وشي که نه هغه زما ګیله د دینه په خپل ځای د کني والله چې زما ښی لاس دی تبلیغي حضرات الله دې د دې په جماعت د دې په بدنونو په اوقاتو کې خیر او برکت واچي یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے مسلمان تو ہے ہم مگر پکے مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے یا اللہ دا رسول اللہ امتیان دا قرآن کریم تابدار جوڑ کے منتاسو رکھول اللہ تابدار کی اللہ منگ پا انتریان دا توایو مری سے نشکر تبلیغیانی والا کے جواندین سکولیش ادا خبر تقریباً زمان ہر تقریر کے کنین الدین کے کوئی کنا باز خلق روچت شو زمونږ دا ملنګانې وچېړلوی تاسو جبریه یې زوایم زما درته چیلنج راځه چې کینو که مې ته قدریه ثابت نه کړې زه باډو ملا نه یم کوم سړی چې تبلیغ والو ته جبریه وایي نو ما سره کښېنوی که مې دله قدریه ثابت نه کړل دا دواړه فرقې د کافرو دي ګورې قدریه او جبریه دغسې ده که نه مولوي صاحب او په دې باندې مونږ په تیرا کې دې سره مناظره کړې وه د دې د زما په جومات کې جرګه وه تبلیغی حضرات را غنشیو میں بیغم شے انشاءاللہ دا جماعت اشاعت التوحید سنت مرگری وقت پا وقت دیتا تیار دی منگا دا ملنگان چالا ڈبل نور کو ولا کے ورکو دا زمونگا رونے دی الحمدللہ دا دی چی سکسم مسئلہی اول زو تیاریم انشاءاللہ کچا سر مناظرہ جوڑی انشاءاللہ اول وطا زو تیاریم نو سادگان پیدا شروعی دا جبریه لکا پسو وی دی وی چی ارسا اللہ کئی مخلوق سنشی کولین یو بابا ما ته چې روزه کې کارېدلی وی دا غلا خدای پاک کوي ګل دا غلا خدای پاک کوي که مخلوق یې کوي یاره خو سپین ږیرو غریب نو دسماتې پورې لړ توبه توبه اورې وی دا زنا چې دا خدای پاک کوي که خلک یې تاسو وایئ چې مخلوق یې نشي کولی ما ته هغه ملګری امیر صاحب ته خو ورته خاندې ما هی دا خو ناجوړه ده دې چې جوړ شي په دغه خوله به بیا دعا کوي ډاکټر لی سړی زوی بوتلی ډاکټر صاحب دا غاښ وله وباسئ نو ډاکټر صاحب چې انګور څنګه اړم کړو که نه چې کلش غاښ وله وکړو نو هغه ودرېد نو کنځل یې وکړو ډاکټر صاحب ته نا پلار ورګه د پلار نه د زوی نه سوک راواچو نا ډاکټر ورګه د پلار نه ونه سوک راواچو وایي ډاکټر صاحب ته خو عجیبه سړی دا بې ادبه زوی زما تا ته کنځل کوي وی بې ادبه دی نه دی ته دی خو ناجوړه دی غاښ یې درد کړی دی د ده د غاښ درد چې ښه شي نو دی به بیا وایي ډېره زبردست ډاکټر و الله دې د غاښ د درد نه خلاص شومه خو ګورې دا بچي نه د مور پلار نافرماني مه کوئ کني والله چې ستاسو به کېږي ګورئ کومو بچو چې د مور پلار نافرماني وکړه د هغې به هم خپل بچي نافرماني کوي عبدالرحمن بابا وایي ناقابل زوی چې مړ شي پلار ته خلاص شي ناقابل زوی چې مړ شي پلار ته خلاص شي لکه غاښ چې په ایستو د درد خلاص شي نو دا ناجوړه دي دا ناجوړه چې خدای وله شفای کامله ورکي خو یاد وساتئ 2 نمبر دارو مخرے کورم بادشاہ 1 نمبر دارو پر ہے من لم یشفیہ زانے فلا شفا من لم یشفیہ زانے فلا شفا ولا شفاء اللہ الا مرور زمانی دچا چې د الله په کتاب دارو نشول څوک چې د الله په کتاب د نبی علیہ السلام په سنتو جوړ نشو دا رنځور دی خدای جوړ نه کړي بیا نو پته څه ته دارو خره دی وایي تراخې دي وایي ستا د خدای خوند خراب دی ناجوړه سړي له خوږه هلوا پخه کوای وخوره نو هغه های داسې ترخه وه نو هوښیار کور والی چې هغه وایي خیر دی دا ستا د خدای خوند خراب دی ما خو پکې چیني ډېر اچولې وه زه خیر دا یو ګوټ پی اوس کا نو چې د پی نو ګوټو کې وایي دا پی خو داسې تراخه و عجیبه سړی پی تراخه ده الوا ترخه ده ګوړه ترخه ده دا هر څه خواږري خو ستا د خولې خوند خراب دی الله دې زموږ او ستاسو د خولې خوند دې ته ګورئ قائد اعظم میں یادو لوٹ یادو
कायदे आजम पागा सरे क्या करे मौलवी लोग सियासत नहीं जानते हैं। मैं और तेरी तेरी में दे तर्जमानी रहता हूँ कम मैं मुला सर के कम सियासत से कहना मैं ताकत वास्कट चूली अब पैसे रखी पटी यकी अगर तो बिन शोरो कमा नूरो उस्ताद आला वास्कर का खैराती निकाह तड़ो खैराती पैसे वा मैं मुलिया सियासत न खबर उस्ताद वास्कर द मन न लौट रहो भाई पेड़ नहीं की खुदा न रहो बस किया देवी मौलवी लोग सियासत नहीं जानते हो ठीक था सियासत के कम तो सियासत हुई अगर दरो पखरगी बार अचो न दृष्टि तो बस पखरे अचोली चावला मकर वेदा सीधी देव वे देव उठ के मकर दे वेदा खरसे दिया वेदा शू करी वेदा रे खुद उपकारी वे खुद दा खुद वे खा वे दे बिल की से वेदा सियासत ते वेदा सो कली वेदा दा उठने मुठने चवाली और टरान ता किस्मत बदली अलग जमा किस्मत के अल्लाह नहीं बदल करी सब ऐसा बदल वेदे बन की सीधी वेदे के हसत दे वेदा को क्या खर्चे वेदारू उस्तादान उपकारी दा उलमाए किराम अल्लाह दे जम उस्ताद दजरुना अनानियत और हसद खत्म की वल्लाह बिल्लाह के दा कम खलक के तो मुखालिफीन में कसम पा अल्लाह चला जम रुणे दी मुंगो तकल रुण वाई हाँ रुण देते हुई कि रोर द रोर सर कीनी और रोर तो हुई कि रोर दा खबर है गलत और क्या मत कदा से नजा मुंग के कम खबर गलत को मुंग तरे बराए खुदा हुई कि भाई दा खबर है गलत दा बेदलील दा मकवा जमुन ते पतोबो तो बड़ा अम्मा दा के खबर पर दलील दा और खबर साफ दा खबर मुबरहन दा और यो सड़ी ने मनी माते सड़ी उस्ताद ने दा 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 मुलियान वो खिलाफ की मैं तो कुरान तने नाथ कुरान करीम के अल्लाह फरमाए द्रे मसले दर तखे चा खिलाफों को याओ कले खिलाफों को दुआ वोले खिलाफ कुरान द्री वाला जवाब न चा खिलाफों को नाकारा मुलियानो सही न करे नाकारा नु पर कुरान द चानुम ना ली कले खिलाफों को चे हक व तख्तारश वोले खिलाफ को कुरान पाक फरमाए बगयम बैनहुम दज़द वजन पख्पल वंश के पज़द रालल का अल्हम्दुलिल्लाह मुंग बज़द न को जद कौम न दका जमा गुन तीड़ू के सरे उलमा खुली खुली नास की रगुल पशान खपोहान अदमा गुन तियो कमजोर रागोखते रे मक्के करे जी शाबत अब बयान के दास कमे नो दल क्या कमे कने से पूरा कोम हां यो शेष्टरे ज़दिल रागलेम के तालो नो जद्दो ईमानना सातन राजे रूची और साथ कीनो और दर खपलु ईमानुनो ताजगियो को लग फिक्र को जो जमुंगरा ईमानुना कम अंदाज की याद साथ है माता सो तार्स का द्वैम नंबर दवाई में इस्तेमाल हुआ है नजुमियान लमद है गलत इलाज दल कई कोटगर लमद है गलत इलारे दर तखई पालू नमगोर है गलत इलारे दर तखई दी निजानो साथ हदीस के राजी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए गालिबन अबू दरदार जिलानो न रिवायत है वही सलासुन मन कुन्न फीहे योद्री हुई नदी का पचा के दाराल नो देबा औचे तो दरजो तो न रसीद जन्नत यो मन तकहना आगा सोच के नजुम तो के नजुमी देखा पालू न गुरी खा ता तबो देखो आरा शपाल दल गोरम खा अल्लाह अकबर जमुंगे और मुआहिद जनानवा कुरान दरसुनो के शामिल है दबन आ गए और पालगरे तके नास्तवे वे खोरे माल पालो गोरा बची में निष्ठरे और आगे द्रे दामुनु सलूरी लुनाए नागो तलग्या दाना से वलदा फिक्र बची दी निष्ठा खपकेगा मखरे पाक बदल दर की खावन बदरबान दे बखजा कई नागे तदा से कतल कर रहे खुदा दे फारका द्रे में दामन दियो सलूर में लूने दिया तो ऐसी बची दी पाए थोड़ा जानने लग जाए अल्लाह अकबर द गैब इल्म द अल्लाह न सेवा इच्छा ते निष्ठा द सूरत लुकमान मजमून दे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तकहना सोचे नजुमी रे अत नजुमी तरास्ते हदीस के राजी चाचे व तलासो को पाले हो का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी मुनकर दे किताबुल्लाह ना
अविस तक़समा ये तक़सीम पर गशो का होगा और रद्दहु अन सफरिही तियरा या द मरगो पजरिए बदपालिनी वाला उस मत वही वे बचे देखो राशि ची देख कल का मरवाने पे खबर तनो मख प मख कल का आचे रोज खाता हुआ इज्जत अल्लाह पीर बाबा ने पटक जो ले रावला हो बचे हां वे गोरे का तोर पे या तोर पिशो मखे न दरल ने ब्या गोरे वापस राजा नो 2 मिनट तेर नु जुए वापस रा रहे वही बचे मेरे तो वापस रा ले वही दावले वही मोरी तारा तनुविस्ता खबर खुद पैगंबर दा खबर न कमन नऊज़ बिल्लाह तानुविनी च तोर पिशो मखेल दर्शनु ब्या वापस रा दे पैमाने वाय द तोरी पिशो स्तार सफर सर तालुक दे सष्टे है सुनना आओ का हर वाला मखेल और रहे नो ब्या बे तारीख बदली ही वरे कचरो की अल्लाह अकबर याद साथ है अल्लाह अकबर जान बच के द कहानत ना और दा इल्म बमुंग और तासु तराजी दा अल्लाह पर किताब सर मुंग बदा अल्लाह ताला किताब तकीनु कन इंशाअल्लाह दा अल्लाह रे किताब समरद जमा इज्जत मंदो चेनने द और तासु राजमक अल्लाह अकबर हदीस के राजी रसूलुल्लाह फरमाई मा सर द शफग खबर लवज़ के ज तासु सर द ये को खबर लवज़ कोम यो लवज़ रा सर दाओ के अस्दिक़ु इज़ा हदस्तुम रिश्ता बवाए कल के खबरें कवाए दरो बनवाए आनंद दरोगो मुंग गुनाह न गणो दरो खुद सराडू गुनाह न गणो द्वयम व औफू इज़ा वअदतुम चा सरा के लवज़ के नागा पूरा कवाए माले ओ जनाना देफिम द पारे ओ चिटरावले के पागे की लिखलियो چې چا سره وعده کړی او وعده خلافیو کې د دې څه حکم نه نو زه په داسې راندلم چې وعده خلافی ناروا ده مې وعده به ګورو چې دا وعده جایز کړی ده او که ناجایز که چېرې ناجایز یې کړي خو د هغې پوره کول حرام دي او که جایز نه به ګورو ګوره وعدې هم شل قسمه دي دا ماشومان بچي زموږ او ستاسو الله دې پرې رحم وکړي دي رایودی شي د مازیګر نه یو بل سره وعدې وکړي 5 روپۍ راغونډې کې نو 40-50 تی جوړې کړي چې ماسخوتن پې سی ډي راوړو نو په شریکه ورته بیا کښېني پلار یې کور ته راشي دروازه بنده کړي او کټ کې سملي د خپلو بچو وزیري نالي بیا سر ټکوي اولاد مې نافرمان شي تا یې کله وزیري اغستې ده اللہ اکبر دی دنیا خلق تباہ و برباد کو خلق د پیدی نہ کرتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ درما سر لوزو کے وَأَدُّوا إِذَا تَمَنْتُمْ امانت کے بخیانت نہ راولیں او سلورم وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ دخپلو شرم گاونو لحاظو کے حفاظتو کے پینزم وغضوا ابصارکم دخپلو نظرونو حفاظتو کے او شپگم وکفو ایدیکم پلاسو باندے پچا ظلم مکوائے نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویزو بتاسو پس زمانت سر جنت تبوزم کا اللہ اکبر خدا دنیا منگا تاسو جنتونو تپری ہر سڑے پا منڈلے ہر سڑے سیالے کئی دے دنیا حدیث کے راجی قرآن پاک کے سیالیوں کے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیها وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا فرمائی کم سڑے چھ زما دا امت پارا داغی دینی امورو کے سلویق احادیث یاد کے اللہ بے قیامت کے عالمان پورتا کے زبدا غد پارا سفارشی او گوائم پروز قیامت اللہ دے زمانگا استاسو دا نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کی ادا دنیا سے دی سر دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اس دور کے خوش نصیب وہ ہے اکبر
जिसने कुरान मजीद को खुला रखा है, दुनिया ने दीन को बुला रखा है, दे दुनिया जमुन दीन कर रहे, गफलत की नींद में सुला रखा है, द गफलत पर खूबी उदकड़ी हो। इस दौर के खुश नसीब वो है अकबर, ददी दुनिया दे दौर खुश किस्मत आगद अकबर, जिसने कुरान मजीद को खुला रखा है। चाहे कुरान पाक खुला उकड़े दे और मलगलर तेरा तो नहीं खा। मोमिन का ये किरदार है, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो अखलाक में हो जान। अखलाक पेजने तासो बकटली दे पे खबर के यो जनानत व जनानो यो नारीनो दे टुकु दुकान तौखी जुई कावो न हुआ है अनो कर तो वही पदे कावे गिर के बल दे सौदा लेने सी बेईमान वाए तासो दा अल्लाह दे किताब त के नास्तो द पार पचादा अल्लाह दरजार पार प्याले चेस कलीदा चोरेगा दावत वाला वर्कमा अरे यो प्याले चे पे उसकमो ब्या वाला पदे मंज के दावत इल कुरान वर्कम चे भाई तो जमारूरे तो कुरान लजम तो उख गोरा कना खैर दे लर्श का फन दे दर नक ब्या मजा खैर दे दासे बकौ कने इंशाल्लाह गोर दे या बागा कपड़ा लिया ना को दुकानदार ते तमरा तमरे तेरे गोरे के सौदा उठी या यो सड़ी कातरा बदरे में आते पजियो का काता खत्म दुकानदार ला वहां दुकानदार हुई नन बमा तक कम से कम 3-4 हजार पेमेंट दे गई नानो करती दो का दूध पति चे वाला हुआ है दिन साबदारू चरता मावतासो जजानु में मावतासो चरता अल्लाह दे किताब द पारा पयोरूर मुसलमान चेस कने रे जोरेगा दायो प्याले चे पे दे द पारस कोम च कुरान पाक लराइश अल्लाह दे मुला तौफीक राखी। मोमिन का ये किरदार है, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो अखलाक में हो जान। जमुन यो आलिमो तबलीग के रागले हो माँ पसे जवाब रा गए आगवे चे कमा सर मुलाकात कोल गवारी द फलानी देखे माँ साइकिल रावाग सलाल माँ खुदे हाजिर नाजिर जिलानास नो मो पूरा माश मारल शपक किस्मा फ्रूटू न माता प्रातो एकरान मुस्लिम पकार दे इंशाअल्लाह दखल को पर जहन के और के तड़प स्टरे कुछ मुंगा होता सुधी जान तरानी दी कुलों ने कहा अल्लाह अकबर। ईमान की बिजली हो तड़पते हुए दिल में, ईमान की बिजली हो तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में तलवार हो एक हाथ में कुरान। मुंगवादी मुलियान नहीं उगरे मुंग बद डनमारक और नारवे और सो की चिमरगरी पस्ते मुंह के बोले टाले चो इंशाल्लाह अचू बकना इंशाल्लाह मुंग बखपली विने तो यो को मुंग तौहीद रिसालत निशमन ले मुंग आवाज दे जुमात वजीफो तो नहीं ना चे अल्लाह अल्लाह बरे। एक हाथ में तलवार हो एक हाथ में कुरान कद तुरे वखरा गए इंशाल्लाह तासो तब पतो लगियो लगे दलेरा माता सरवाजे मक्की हो सड़ी हुए वे शेख रशीद साहब लिखली दी को वीरी दी ना रिश्ता वे पता कर आगले पाओ टीवी आगा वे चेहरा जो सफारती ताल्लुकात नशम खात्मे मैं खुद डमान इजरा दे दागन तासु गीला कवाए चागा वो पता ही ने रिसालत खपशी आदे डमान इजरा दे जमन उसम दा पुरजोर मुतालिबा द हुकूमत पाकिस्तान ना चे जमन दीनी जज्बात सर दे नूर लोबे न कई करे कनी दे मुल्क और अगस्त दे नूर बमवाली दे मुल्क और अगस्त दे नूर बमवाली करे औदा पाकिस्तान दा अवाम पाकिस्तान दे दा मुशर्रफ शाह द प्लान द कोर न दे रावले दा अवाम दे वर करे दे औ अवाम दा हक दे ज़कद दी नुम दा दे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान या बते दा इस्लामी नुम आए कटके दनर कोनते पे ब्याल अमेरिकी झंडा लगवा तो इंशाल्लाह नेश लगोले तो खुबा लबर वो तखीरी खीरी कीगी से बेरा रवानो नु दमख के ने होता ऑपरेशन नु छोरो को पतो पके अल्लाह अकबर चिराग ताला तो फदर को मखा मुसलमानान रानीसा अनुम बेगदा दहशतगर्द
تاب پلاس کی قرآن پاک کی جماعت منس کے بنا سے دے برا شوبرینی سے اور سچے تا دہشت گردی رکھا الکه قرآن دہشت گردی را مونږ اپیل کوو خپل حکومت ته دا حق ته زمونږ چې زمونږ دینی جذباتو سره د نورې لوبې نه کوي دا کمې چې کوي او وکړې دا یې پټکې شو او که مزید مونږ چیړي نو انشاءالله دې به ځان تماشه وکړي قرآن کریم هغه کتابو حضرت صالح علیہ السلام دہشت گرد نو اگر راہنماؤ اگر مصلح انسانو سورت ہود کے فرمائے راغے اغیتے یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے قوم دا اللہ نہ سوا دبل بندگی مکوائے اغیوت سوے قالوا یا صالحو قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اغیوت اے صالح علیہ السلام یقینا مونږه خوستانه ډېر تموا د دې ملایستانه مخکې مونږ چې پلان کې به ملاشي نو موږ ته خپل خپل مسلې کوي ځکه یو ځای کې مې تقریر کوو چې خطبه مې ولسته نو جومات د بچو نه ډک شو نو چې کله مې تقریر شروع کړو ماشومان روان ویلاجې چې جو مونږ خو چې دی ناتی نه وایي ویلاجې چې جو مونږ خو چې دی بوچ خواږه خواږه ناتی نه وایي مې مال ناتونه هم راځي خدا جمعتونه د ناتونو لپاره نه دي جوړ شوي چې ته پکې ناتونه وایه خو خلک په دې ډک شوی دی درغه روح القدس ور لړکه دربان د شپه د معراج نبی ذکر لا مکانا پاس پاواله لکمتره زموږ رسول جماعت کې ناستو برادر پاس پاواله نه کې څه چلو شو څه ترغیب پکې راغی لکه د خلکو څه اصلاح شو په دې کې څه راته ووایه ځان لسه کارو قرآن کریم کی سوئی جتا ناتونه وایا اغي وتوي یا صالحو قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اے صالح زمو خستانه تموا چې ته به مونږ ته خوږې خوږې کیسه کې اے خوږې کیسه پیژنې جنجا بچا مونږ شو متوای دلیل بخای چې جنجا څوک ادا سشی بادشاہ کم کتاب کی ہوتے جنجار کا گنجارے واللہ علم ہوتے یہ دنیا خرافات میں کھو گئی حقیقت حکایات میں کھو گئی زمونگا بیانونم اورا قرآن و حدیث آیتون و احادیث او دا خلقو مگا اورانگا بنگا جنجا و بنجا طولو کے طول زن بالکتاب و سننا اللہ اکبر اغي وتوي زمونستانه تموا چې تب مونږ ته خواږه خواږه ناتونه وای تا خو بل څه شروع اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیه مریب آیا تمونگا منا کہ چھ بندگیو کو داغا چاہ چھ زمون مشران بندگی کولا امون پشکیو داتا چھ کمی خبر کہتا زمون درتا نکوزی شعیب علیہ السلام تیویلو یا شعیب اصلاتو کا تامرو کا ان نترک ما یعبد آباؤنا مخی سنگو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید دیوی اے شعیب آیا داستا منزو تس داستا دا دینداری تا تا دا خبری خی چه لکه منگا غزره طریقی پریدو اداته چه سوائلو تاو اللہ اسم دکا خبر کئی قرآن کریم فرمائے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون مگر زوید اللہ سر شرکان برخدار ما ته یو سړی استاد تاسو په دې کتابونو کې دا هیڅ چته دا سړی چې نوې چر کور تراولي نو دا کور کې دا چرګانې په ټونګو باندې وي مشتره ما دا چرګان چې دي ځان سره په کور کې شریک نه خوښي بل چرګ دي ځان سره بل چرګ او د چرګانو جنگ پسې پډېران هغه وی خورو هغه بل وی نه پړې جنگ جوړ شي نو
دامیان رونا اسی مونگ تا پتا ماشه دی مونگ جنگ نکو نم کرده مونگ آیتون وایو حدیث تا توایو کم خبرم چه دا قرآن و حدیث خلافوک تا زبره درستم ما او مولی صرف تر ما نمبر شتا دا ٹیلیفون ما تبوی چه راش آغا خلق کوئی چه دا غلطه کری دی نو کو واقعی میں کری توبہ با پا لوڈ سپیکر کیو باسا ما ذکر دا قرآن حکم دارے چه ملابا پا لوڈ سپیکر کے توبہ باس آکنا تا تا غلطی اخکاری نو بیاو انشاءاللہ تا تا مثبت جواب کو انشاءاللہ قرآن کریم فرمائے اللہ سر شرک میں پیدا کوئے حدیث کے راضی رسول اللہ علیہ وسلم وتوئی فلانے فلانے کار ماشاءاللہ وشیتک اللہ غاری او تنو دا کار بوش رسول اللہ وتا دیر غصش وتوئی لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان خبردار گورے داسے ہونوائے چہ اللہ غاری پلان کے غاری نو دا کار بوشی نو سنگا ہوئے میں یا رسول اللہ بل قولوا ما شاء اللہ بلکہ داسے ہوئے کی گیا کہ اللہ غاری قرآن عجیب کتاب دے سوال جواب دچا سو مشکلات نپری قرآن وی فلا تجعلوا للہ اندادا مگر زوائد اللہ سر شریکان وانتم تعلمون حال دارے چھ خپوئے گئے نو کل فرمائی ولا تشرکو به شیئا مشرک وائد اللہ سر سشیم کل فرمائی لا تتخذوا الہین اثنین ارشاد اللہ اکبر لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فلا تدعوا مع اللہ احدا منی سے دیر حاجت روا متعدد زکا یقیناً حاجت روا یکیو اللہ دے منا مدد کوئے سرد اللہ نبل سوک اما مخیطا ستوینو کسر رکاوٹ راگے مثال مورفلات قرآن داغے جواب کہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا بیائے تابداری مکوام قرآن سوال و جواب سوال سو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ جواب ہو رہا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ سوال سو يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ستانا تپوس کئی چھ پچا بانے مالو لگو نو قرآن سے وہی پمور پلارے دیکھے دو بیت لرشیڑم بنے ڈالے چل رلی گی یا رشنالا حدیث کی راضی دعوت قیامت نخے وبر صدیقہو وجفا اباہو دا یا رشنا سر بپت پالے اور دا مور پلار بسی جفا کش بھی نافرمان بھی قرآن سے ہوئی اور تسکے قرآن کریم فرمائی ما انفقتم من خیر زویرے مورے کور کی بڑھائی دا دے با اٹل توخیجی ارے وڑو کی دودھ پتی پیرا لکے دا امور توی پے نا پیدا کی گئی با بے بے تاسو سرچے پا خویس کے دا خیدے جمی کے پہ مریم راجیں گئی مرے نخرم تا چی دودھ پتی اٹل کس کلا دا کباب کو کڑی توخیجی او پاو کا کباب را لواچو مرچکے پکے واچو را لگو پلانیڑی تا چا تا پا کاغذ کے پٹ یو بڑے منکر را دا اے خبری مکوئے کنی گوڑے زبا بس کم یا بڑے منکر را لے جڑلی استاجی پالا بشی پتا بشی آغازوے میں دمرنا فرمان دے کسا تاویز ماویز دیو کہ میں مالا خود تاویز چلنا رائز البتہ میں دا سے تاویز برتاو خیمہ میں حدیث کی راضی چی والدین دے دا شپے چربان کے پاسی او دا خپل اولاد فرمان برداری دے دا اللہ نگواری اللہ تا دے وی چی اللہ زما دا بچی زما فرمان بردار کی میں سے چلے کرے دے ویرے جی زبطاتا ہوئے مکو آسنت تو بیا پلو سپیکر کیوئے زماغا بچی وقپل خبروں پہ جلینو مزید برا سر جنگ کئی میں ربل دے پلو سپیکر نویم جانگیری کے بے ہوئے مخیر دے میں سے چل دے وی وعدمی والا کرو دے خدای ورکا یا غبل رد داڑے نا کباب روڑو اوی پسر بانے پندو کے
نو چې په دروازه را دننه شي ما ته چې بیبي راشه بیبي راشه را پنډو کې رانواله نو پنډو کې مې ته واغست او یا کباب یې داسې واسکټ کې پټ کړو نو چې کور ته ننوته کوټې ته نو ښځه وی ما ورته کتل وي د کباب په ککوړې ښځې له ورکړو نو اوښکې راتوې شوې ښځو له خو بیا جړام نه ورځي نو وی دغه چل را سره کوي کباب ښځه خاوند پټ خوري پنډو کې ما ته وي چې دا راته د سر نه کوز کا تاسو ته وایم دا کوم منګور چې نن د خواښې نه په پټه کباب خوري دا به هم سبا خواښې کېږي که نه به خواښې کېږي والله چې دقسې به ورسره کېږي ښه نوره خوښه ستاسو شوله دا کوم ځای چې دا چل کېږي دی به سبا پلار کېږي خپل اولاد به هم بیا د سره دغسې کېږي قرآن کریم دکا فرمائے او مسلمانا دا خپل خوږې پیسې راواله ما انفقتم من خیرین آغا چه خرچ کوئی تاسو سمال و دولت فللوالدین والاقربین پا مور و پلار خرچ کن پا خپلوان خرچ کن مور پلار لمدانی دی پکار چه وی خواخی کرے مالٹے اوڑی کنا نو ایتے نیم آیت منے و نیم نمانے بختوری ستا خبر خواتا مونگ مکیو کر خود تم ظلم مکوا چه توائی چه دا خواخی پلان چه شو قرآن کریم ویلی دی والاقربین پلوانو باندے مال خرچ کا والیتاما پیتیمانان خرچ کا والمساکین وابن السبیل پا مسکنانو پا مسافرو باندے خرچ کا نو کلا قرآن سوال کیو جواب کئی یسألونک عن الخمر والمیسر تپوس کئیستانا دا شرابو دا جوارے بارکے تپوس کئیستانا دسو دا شرابو دا جوارے بارکے قل فیہما اسم کبیر او آیا دے دوارو کے دیر لوی جرم دکھا ومنافع للناس بعض فیدی بھئی پک ظاہرن دخل کو پارا ہوا اسمہما اکبرو من نفعہما گناہ دا دے دوارو دیرا غٹا دا فیدی دا دے دوارو نا او خیار سڑے چی آغا دا دیرے گٹے دا پارا لگتاوان کئی مونگ لکے چاہت بدرے سا پیڑے راکرے خیر دے خوچے دا مون خبری تا وکی دی گٹا دیرا دا گٹا دیرا دا چا اللہ دا یو مسلمان اصلاح پا توحید سنتو کی ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غاق مبارک پی شہیدان بدن پخور و لت پیت اور قسم تکالیف اغت رسیدلیو نو شراب و جواری قرآن کریم منع کرے حرام کرے رجدہ بنچ اور دا دے غلط سراج تاسو جوارگر سڑے شرابی سڑے اگو رہے نشئی سڑے اگو رہے اکثر دخپل کور رازونا اغا بیا بار بیانی یو چرسی ہوئی چا سر ناستو نو مرگر وطوے چے خدای خوار نکا لگے گونتے پیسے ناغا خوخلا دی گنو سبا بدانا شل خیر سر پساق لو نیاغا دی خدای ورکنو تا ماتا نوی رور میں آغا بلش پتن خاغستی دا ازمار وندار لے ورکوی دا پا پلانی سندکی یخی دا ازمونگا آغا دوی مکوٹا ندا آغا سر تا پا سندکی خوبرو جرانده پی نشته دے توکل نده بیگالا پی ورشے کنا نو تو آیا چرسی سڑے دا خپل کور دا گٹ کولو دا غلا کولو بل دا ترغیب ورکی قرآن پاک ہم فرمائے لو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا گناہ دا دے دوارو جرم دا دے دوارو وبال دا دے دوارو دیر غٹے دا فیدے دا دے دوارو نا دا سن کے شورو میں یو ظلمی رو خوتو نو چراو خوتو نتا چلے کو امرگرو دا لاس نوی لکر ظلمی سرین میستر گی نو صحیح کہ خودم پار نکا خیر دے خیر تاسو سرخو کی ذرا پرے وطم خو خیر شو بچ شو مخا نو چکی ناستا سم پسید نو دا چلے تاسو خدای خوشاله نو ما صادر بتاسو سوګوان نه دا صادر خرڅوم خیر دې ارزان میدان درکوم ناغه یو مشرکی یا لکه صادر سو خرڅي فارشي نو ډوډۍ منه خورلې ناره مدي چرسو ته ډوډۍ وای ډوډۍ منه خورلې ناره ما ناغه سپینګری ہوتی ته په سو خرڅ کې
زه څه خبرې ما خو چې پسوم خوښي په هغې باندې لرکمنو نو هغه مشرتي په لس به راکړي مړه لس خو ښه شه که نه انشاءالله وایي ساده په لس روپۍ کېږي نو لا خو ښه شه که نه نو هغه ورته یې نه ښه وي هم په دغه لسې زه یې به راکړه چې سړی په خېټه ناري نو هغه په څادرونو څه کوي یې به لس روپۍ را مې دې په خېټه نه دی نار دا خدای والې دی دې په چرسو نار دی مشر ته مې که دې واغستې نه که نه نو ښه به نی اورې مال موزي خور دې غازي د شپږو شلو څادر به بیا په لس خرڅوي قرآن کریم فرمایي و اسمهما تاوان د دې دواړو اکبر من نفعهما دا زه کیسې نه کوم دا دې ظلمو ته وایم چې د نشو تماشو نه څه شی بچ شی ګورې الله دې تاسو بچ قرآن کریم وی ویسألونک ماذا ينفقون تپوس کے استانه خرچ کو خو خرچ کو د خدای په لار کې هم خرچ کو خو څومره الله جواب کوي قل العفو عام مليان معنی کوي وای زیات خرچ کا چې ستانه سیوا شي ستانه بیا سیوا کیږي نه 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 قل العفو د زیاتی نه خرچ کا چې د ضرورت اصلي او شرعي نه سیوا شي دا غې نه خرچ کا هغه تشریح سره 2.5 روپے په سلو کې زکات ورکړه الله دې حدیث کې راځي د قیامت د غټو نخونه به یو نه خدای چې زکات ورکول به خلک تاوان ګڼي الله فرمایي ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير تپوس کې استانه د یتیمانو مبارکه وتوایا د دې خیر لتوایخه فمان ولا تعالی مجروایخه قرآن کریم وی الذین یدعو الیتیم دا هغه کسان دي چې یتیم له ټیکې ورکوي ما غبل غم کې کړي کې تقریر کاو ما تاسو ته یو سوال کوم وېسو مې کاریږي خبراته نه او جانګيري والو تاسو به مراته نه کاریږي ګوره زمې علمه مخې د خاطر خو یې کنه مې علماء نه تاسو کې چې پوخابه دې مړی کې را چورلندې کاو دې تیرا کې او بډا هغه براغه استاد جی نو مې او به خاندل وکړ کړي بمبل کړي دا څه وکړ یو نشنلی را سره ناستو بډا سپینګيره په گاډي کې نو لګیاو دا پنځریان خدای غرب کا دی خدای ورکا د مړی هغه ساتونو هغه څه بند کړ ما په داسې لاس کې مې بابا جی هو مې له خیر سره سیاست کې کوم کاته کې ای زمون بابا دې خدای خوشاله کې الله دې وبخي د بابا په ډله کې مې واچولا زم د بابا په ډله کې ما استاد بابا یو کتاب د قدرتي کارو سر کې ځار کتاب ځان سره ګرځو ما ناغه را سره زما ژوند دا د عبدالغفار خان بابا کتاب دی پښتو کې ما دې هغه اوله صفحه کې راغه پټومو مې بابا جی دستا ته بابا دې پیژنې یا بابا خو بابا دې مې بابا دې خو خبره ولا ک منې نو وی ولې بنه منو مې پېمانه وې لول دی نو صفه نو تراواله مې دې صفه کې لیکلې دي چې دا مړی کې پیسې تاول دا دین نه دی اوره دا ناروا کار دی نو دا سراته قتل نو راغه خپل عمر ډزول او کنه نو څه خبر نه د څومره کډینو مازغو به کار نه کړی وای د سړی زیا پیشو ترغه پورې شیخې چې په مګ نه پیخا مې و خپل بابا خبرم نه منه دا ز په داوی سره وایم مولوی صاحب ضمانت کې در کوم کده بابا په کتاب کې مې دتا د دې چورلندې د مړی راتو نه خو مانه وداګی راخره اوره تاسو ته حدیثونه نه وایم پای تاسو څه پوهیږئ تاسو تداسي مرکزی کتاب وخم مونږ وایو راشه قران کریم فرمائے ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير د یتیمانو اصلاح کې پمال ول تعالی مګړوي داشنا غره مولوی صاحب د الله مغفور کی الله دې خبر د نور نه ډکی یو ورځ دغه تطلمه سزا ته یو رشکې والو وی هغه نه پیژندم د مولا زوی هغه ته مې یې رشکې راوست ای بچی پلانی دې ته مې ورسو 100 روپے وای چې 15 روپے ورکې ما یې ښه وی چې کوشم ته نو ما وته چې هو بچی دا الله په نامه دا 15 روپے والا بیا هغه رشکې ډرایور ما ته داسې قتل وی ځلمې له کوي مړه دا لا ته ځان ته بولاوي د څه خیراتی دا خو تمہارے شکرونه دا خدای کوي دا ما ته چې خیر دې په چې کارېګه مخ تازه خیراتی رخصه کې وروړم او زه د خیراتی 15 روپے درکوم
ما ته چې دا کوم ځای ذکرې ما ته چې ستاره پلار نه اخیراتی نکاح تړي خلک ولا خیراتی سل روپۍ ورکوي هغه خیراتی جنازه کې خلک ولا اسکات په کړای کې خیراتی پیسې ورکوي دا واورې ګورې علما خورې نه خوري علما ماران نه دي چې په خورو پایي بعض خلکو دا نګري چې بس پنځپیران ورسره بند کړل زم چې کوم عالم تاسو ته 15 وخت خپل ځان وقف کړل تکړه شه د خپل بچو نه داغه خدمت وکړي خدای خپل طریقه دا خو لازمي نه چې هغه به نکاح تړي نو ته به ورسره امداد کوي هغه به جنازه کوي نو ته به ورسره امداد کوي بې د دې نه به کوي ورسره دا پتا لازم ملزوم دي چې د هغه امداد او تعاون وکړي که داسې نه ده قرآن کریم فرمایي وَيَسْأَلُونَكَ خدا مطلب نه چې ته د یتیم په مال تالان جوړ کړې ادا غریبانان ګرم لري مونږ ته وایي تاسو وایي څه خبره نو اسی خو د دې جیب کې لړم ناسته کنه نو الله رضا لړمانان مردار کی چې دې په جیبونو کې ناشته زکا انفاق فی سبیل الله حدیث کې راځي باندنه لاس د لاندینی لاس نه ډېر غوړه ده باندنه لاس د لاندینی لاس نه ډېر غوړه ده الله دې مونږ علماء علم توفیق راکړي چې مونږ د لاسونو د پاتې شي دا ګور ډېر ګران کار دی چې قران حدیث دې موږ همیشه د لاس د بل دلالي الله دې زموږ تاسو د لاسونه برکي قران کریم فرمایي بیا تاسو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ تپوس کی ستانه څه حلال دي لرا وای پاک او حلال شي دنا تیرا کې وما یو ظلمه او پر صادر کې صادر ادا چې کړو ماته موري السلام علیکم نو دې صادر دا چل کو دا چې مې بچي دا چې دي هي دا مې د کور چرګ راوسته مې ښا مې دا سلام وې دې دا د درش په بانګونه نو زما مور وی چې دا سپیره د استاد دی له اوسه مې ولې دا د سپیرو ټیک استاد غسته دا د سپیرو ټیک دا استاد دی چې چرګ بانګوي نو استاد دی اوسه پارم کې نه زړیا ما ته بچي کتابونو لیکلي چې کله چرګ ډېر سربشي واد کې پیراوړي دا بیا بانګونه دا اوسه خو غوړه لاله کې او وتوای چې استاد وی مورته دی وایا چې خپل لاله کې ټول بچی دی وته غیر چا پیر کې نو وې پرې او استاد ته دعاګانې کوي نه د سپیره قسم دې کې سپیره را يسألونك ماذا أحل لهم تپوس کې استانا څه حلال دي لرا قل أحل لكم الطيبات سوال او جواب قرآن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ جواب إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي علم داغی اللہ سره ده وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ما شاء الله جزاك الله قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول دا من نمونه پیش کا چې قرآن د چا جوابو نه دی پرېښاو دی ما بیان او تقریر کو اوسم که د چا څه سوال یې انشاءالله موږ ته تیار یو اروا یوازې اوس نه جواب ته قرآن کریم جوابونه کوي دې ملک به تاسو کتلي خلک هوښیار شوی دی منصوبه بندۍ شروع کړي دي او بچي بندۍ منصوبه بندي او ریډوانو کې ورته دا مشوره کړې ده دو بچی پکار دی سوک چه غواری دیر بچی اگا خلق ازگار دی دو بچی پکار دی اردو کے متوئی خواہ وہی روٹی ہو ایک بندے ہو چار سب کے سب ہوں گے فاقے کا شکار دعوت ہوئی
और कुरान जवाब कही वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, निश्तरे यो जिंदा सर पर मखदस मकबाने मगर दा अल्लाह सर दागी रोजी दा, रोजी रसान सोक रे तासु दा मियानु न मिल दकरवी अला बसबाकम चेस्ता रोजी पैदा कम कदा से नवा द काना गुरबनी और आलिमो द सलूर मियाश्तो नरागे मुंगते कारगुजारी और वला अगर असल न लुआरो अवले कलिमो वेले कसम पा अल्लाह वेकोर के ना तुम पकड़ के हुई डोडे पा तबे बाने पकोले जमुंगा मोर और पदे के टशो छे डशो नो तबे वाल वता उचौदा ए मा द कट न टोक को वेगा तबे दा से ध्वजाए शे हुआ वही मां क्यों कतन दागे तबे पमस की निम चिंजे दन नास्ते हो निम बार आ पकले के शिन पान दवदा चल्ला चलकी वे शिन चिंजे रे वे मां वे छिया लो खुदाया द प्लार द निकद वक्त दे तबे पर शपा और जूरुन मुंग बलो डोडे पे पखौ ए हग जाता कि पदे गट के दन्ना पदे तबे के दन्ना चिंजे द्वंदे साथे और चिंजी ल रोजी वर के उसे पखले के शिन पान प्रतदा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन सहाउल लैल वन नहार मुज़ खलक़स समावाति वल अर्ज़ दा अल्लाह लंगर दा वक्त में जारी दी द कम वक्त ने चे दाज़म का आसमान पैदा करी दी दोस्तानो ज़रूर में डेढ़ सौ वाड़ी द खुशाले मुकदा अल्लाह दे तासु दा खत्म कुरान ब्या ब्या मुबारक की अल्लाह दे तासु लब के ढेर खैर और बरकत वाचई ज पहैसियत द मिलमा और पहैसियत तासु द खैर ख्वा तासु ते अपील और दरखास्त कोम अगदा के दा अल्लाह दर ज़ाद पारा खपल मस के ताल्लुफ मीना मोहब्बत गोरे जरत आसान चल खेम योरोर बाईना चे गट गलती उशी नागा वाला कवे और चे वड़ा गलती ट्यूशी नागे और वर पसे कवेगा खत्म हुए नो इंशाअल्लाह तासु दे महल्ले दे जुमात इत्तेफाक व इत्तेहाद बजूरी खुदा गोरे याद साथे कजो तासु या महल्ले वाला या नूर खलक बगैर दा अल्लाह रे किताब नवाई चे इत्तेफाक बराशी दा खूबुन गोरे बिल्कुल चुले विने जका कुरान अगर किताब दे कमायत के मालूस तो दागे मकसद उमदारे चे वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ दा अल्लाह पे किताब इत्तेफाक जोड़ के देता यौशे जमा आखिर के तासु टोलो तदा पीलो दरखास्ते शर्त हम चिरा अल्लाह रे किताब दर सुन दी सो के हम चितासु तकीद अल्लाह रे किताब दर सुना मेहरबानी के अगेला वखुबा से इंशाअल्लाह द दुनिया और आखिर खेगड़े वही लमे डेर गुख्तल खुजुम वाला जिस्तड़े मां और शपेम लंडी दी पदे बे इक्तिफाउ को और इंशाअल्लाह कजा अल्लाह ज्वंदे पाते क्रमा तासु जमाए और जस्तासुयम चे ज्वंदे मां खाली पर टेलीफोन में इंशाअल्लाह तासु नजर आजम ब्या बमराजम चे ज्वंदे ब्या बमराजम अल्लाह रिस्तासु दे इज्तिमा के खैर और बरकत वाचई अल्लाह रब्बुल इज्जत ते पदे के जिचा माली बदनी कुर्बाने करी दी अल्लाह रे अगील पदवा जहाना जुरन और की पे इखलास दुआ वाले अल्लाह बमुन तो रहम के अल्लाह परे महल्ले वाला रहम के अल्लाहुल आलमीन जमुंगा जमुंगा बची जमुंग जनानो नारीना बुढ़ागानो जवानान कुरान पान जोड़ के अल्लाहुल आलमीन बमुन तो रहम के